الرحمن الرحیم د سیشن 3 سیکنډ پارت چې په تیر پارت کې مونږه سیشن 3 ټول په پروډکټ سورسینګ باندې بحث کوي چې څنګه کولی شو یو ټرسټډ سپلایر له لارې موږ ته د امازون د لیسټینګ لپاره یو پروډکټ څنګه کو سورس کو هغه پروډکټ چې موږ هانډ کړی اوسېږي هغه پروډکټ سورس کول چې کوم ځای هغه پروډکټ څنګه کو واخلو. نو پروډکټ سورسینګ کې ریکمنډډ بي ټو بي ویب سایټ چې alibaba ډاټ کام و د دې ترڅنګ alibaba یعنی د alibaba ویب سایټ ترڅنګ نور بي ټو بي یعنی بزنس ټو بزنس ویب سایټونه موجود دي چې تاسو سره بي ټو بي ډیل کوي. ترڅنګ په دې خاطر چې په alibaba کې یو ټرسټډ سپلایر انتخاب کو هغلته کوم سب کرایټیریا چې موجوده وه په هغه کرایټیریا باندې څنګه اوسېږي برابر اوسېږي ترڅو څنګه یو ټرسټډ سپلایر اوسېږي. که چېرته دغه کرایټیریا باندې برابر ونه اوسېږي یا دغه کرایټیریا کنسیډر نه کړو نو ممکن we're not 100% sure but ممکن موږ څنګه وکړو د یو فراډ سره مخ شو یعنې یو دوکې سره مخ شو ترڅو هغه سپلایرز موږ څخه څه وکړي هغه پیسې غلا کړي یا موږ سره څنګه وکړي یا فراډ وکړي. نو اوس راځو نن ورځ پرافیټ مارجنز کالکولیشن باندې بحث کوو. کله چې موږ په امازون کې یو پروډکټ هانډ کړ د امازون لپاره مو پروډکټ هانډ کړل هغه څخه وروسته یې سورس ته ځو. کله چې په سورس کې موږ پروډکټ پیدا کړ پروډکټ پیدا شو له هغه څخه وروسته پرافیټ مارجنز کالکولیشن یعنی دغه پروډکټ مارجن کالکولیشن ګورو ګټه یې ګورو چې دغه پروډکټ زه واخلم په دې کې به ماته څومره ګټه پاتې شي. We recommend to have at least 25% profit margins per sale. So while negotiating with the suppliers, first get the idea of what your cost should be in order to attain 25 profit margin per sale. نو کله چې موږ یو پروډکټ خرڅوو په هغه پروډکټ کې باید موږ ته څو فیصده ریکمنډډ څو فیصده ګټه پاتې شي پرافیټ پاتې شي 25 فیصده پرافیټ راته پاتې شي. نو کله چې سپلایر سره تاسو لګېږئ لومړنی هغه د پروډکټ ټول کاست چې څنګه کوي ترې وپوښتئ له هغه څخه وروسته وګورئ چې څومره مصارف یعنې په ارډر باید څومره اوسېږي د یو ارډر کاست باید څومره اوسېږي ترڅو تاسو ته پکې 25% پرافیټ پاتې شي. To calculate profit margins, use Amazon FBA calculator. د دې لپاره چې تاسو دغه پرافیټ مارجنز یعنې د پرافیټ مارجنز معلوم کړئ دغه په خاطر موږ امازون FBA کالکولیټر کاروو. دغه چې د امازون افیشل FBA کالکولیټر د FBA سیلرز په خاطر دی FBA هم ترې استفاده کولی شي. یعنې په ټوله کې د امازون یو کالکولیټر دی FBA کالکولیټر چې په دې کې هغه پرافیټ مارجن څنګه کولی شو معلومولی شو. Insert your competitors or your ASIN in FBA calculator. په کالکولیټر د FBA په کالکولیټر کې ASIN مطلب Amazon Standard Identity with Amazon. We're going to search about ASIN because I forgot the name. Yeah, Amazon Standard Identification Number. I was right. Amazon Standard Identification Number. So I just have mispronunciation. Anyway, so Amazon Standard Identification Number. What is Amazon Standard Identification Number? I think I will have problems with this. So, yeah, so we're going to go to Amazon.com to see what ASIN is. نو راځو امازون ته ترڅو وګورو ASIN یا Amazon Standard Identification Number څه ته وایي. Amazon Standard Identification Number په ټوله کې دغه نمبر د هر پروډکټ لپاره د امازون لخوا څنګه کېږي ورته اساین کېږي یعنې ورکولی کېږي چې د هر پروډکټ په خاطر څنګه ده یونیک ده یعنې د هر پروډکټ په خاطر څنګه ده دغه ASIN چې څنګه ده یونیک ده. Add your selling price پرایس چې تاسو دغه پروډکټ غواړئ چې پرې خرڅ کړئ سیلینګ پرایس ورته اضافه کړئ. کاسټ اف د پروډکټ کاسټ اف د پروډکټ مینز کله چې موږ یو پروډکټ اخلو ترڅنګ یې هغه پروډکټ څنګه اوسېږي په هغه باندې د شپینګ کاسټ راځي د پیکینګ کاسټ راځي یا کسټمایزیشن کاسټ راځي. نو پرافیټ مارجنز and then lower or increase the cost to check which cost is suitable for you and get maximum profits. کله چې موږ دغه درې څیزونه یعنی امازون خپل ASIN ورته ان کو ترڅنګ د سیلینګ پرایس ورته ان کو او کاسټ اف د پروډکټ د پروډکټ کاسټ ورته ان کو نو هغه ټول کاسټ چې ورته ان کو هغه څخه وروسته then lower or increase the cost to check which cost is suitable for you to get maximum profits. هغه څخه وروسته د قیمت د پروډکټ قیمت څنګه کوي یا پورته کوي یا ښکته کوي ترڅو وګورئ چې تاسې maximum profit په کوم پرایس کې اخیستلی شئ.
راځو امازون اف پی کیلکولیټر ده. امازون اف پی کیلکولیټر د خلاصولو لپاره فقط په سرچ بار کې لیکئ چې امازون اف پی آی کیلکولیټر. Amazon FBA calculator. Once you open up the link کله چې مو په لینک باندې کلیک وکړ داسې صفحه درته راځي چې دا د امازون د سیلر سنټرال مربوط یو کلکولیټر دی. نو دلته کنټینیو از ګیس ځکه موږ سیلر سنټرال نه لرو، نو په دې ځای کې کولی شو ورڅخه څنګه کوو استفاده وکړو. نو راځو په دې خاطر چې دغه کلکولیټر باندې ښه وپوهېږو د هغه لپاره څنګه ده یو سلایډز موجود دي. Mastering the Amazon FBA revenue calculator. د Amazon د FBA calculator باندې پوهېدل. Learn to estimate profit on Amazon FBA with clear, simple steps. Understand your costs, fees, and revenue potential to maximize product strategy success. نو په دې خاطر چې تاسو په Amazon کې سیلز وکړئ، تاسو باید profits and estimated profits باندې وپوهېږئ چې هغه د FBA calculator له لارې کېږي. د یعنې هغه simple clear steps چې موجود دي هغه له لارې څنګه کوو اوس FBA calculator باندې ځان پوهوو. Amazon FBA revenue calculator, what is it? The Amazon FBA revenue calculator is a free یعنی free online tool. Online یو free tool دی. د Amazon لخوا څنګه شوی پرووایډ شوی ده that helps sellers to estimate how much profit they can make when using fulfillment by Amazon. یعنی دا کلکولیټر د Amazon لخوا وړاندې شوی تر څو خرڅوونکو سره مرسته وکړي او وګوري چې څومره به دوی یعنې څومره پرافټ وکړي کله چې دوی FBA کوي یا FBA کوي، یعنې د دواړو لپاره کارېږي. It allows sellers to compare FBA versus FBM costs, estimate Amazon fees such as referral fees and fulfillment fees, calculate net profit and margins after all costs are considered. د FBA او FBM ترمنځ فرق پکې کولی شو چې FBA وکړو که FBM په کوم کې ګټه راځي په دې پروډکټ کې. Estimated fees د Amazon کوم فیس چې دي هغه referral fees دي یا کمیشن فیس دي هغه ورته پکې کتلی شو. تر څنګ یې calculate net profit margins او خپله ګټه چې کوم net profit چې موږ د پروډکټ د خرڅولو څخه وروسته پاتې کېږي هغه څنګه کولی شو پکې لیدلی شو. By entering basic product and shipping information, the calculator shows how much Amazon will charge. کله چې موږ بیسک د پروډکټ معلومات ورته اضافه کړو د پروډکټ په خاطر موږ ته یا د پروډکټ په باره کې موږ ته وایي چې څومره به Amazon پکې چارج وکړي، یعنې څومره به Amazon کاسټ وي، څومره how much you will keep after fees، څومره به ته د فیسو څخه وروسته څنګه کې keep یعنې ګټه به وکړي. Whether a product is profitable or before you sell it or not before you sell it. دا پروډکټ څنګه دی پرافیټیبل دی یا نه، یا مخکې دې چې سیل کې دا پروډکټ پرافیټیبل دی یا نه. نو دا د Amazon سیلر سنټرال لینک دی چې Amazon sellercentral.amazon.com یا فقط تاسو په سرچ کې ولیکئ دا خو د Amazon سیلر سنټرال ته ده، خو تاسو کولی شئ چې فقط Amazon FBA کیلکولیټر ولیکئ او هغه لومړنی ویب سایټ چې راځي په هغه باندې لینک هغه باندې کلیک وکړئ. کله چې موږ ویب سایټ ته داخل شو دا رقم ته یو صفحه راته شو کېږي لکه کنټینیو از ا ګیسټ. دغه صفحه چې افیشل صفحه ده دا راته څنګه کېږي شو کېږي. نو راځو you find your product. Once you are on the official page of the Amazon FBA calculator, you will see several sections in fields. To start, you need to search for a specific product by entering details like product name, ASIN or ISBN in the search bar. کله چې موږ راغلو دلته Amazon FBA calculator هم اوپن کړل، هغه څخه وروسته various fields پکې موجود دي چې ډېرې زیات څنګه دي فیلډز پکې موجود دي. کله چې هولسیل کوو سرچ Amazon کټالاګ یعنې په Amazon کې چې د کټالاګ د Amazon په دننه کوم پروډکټ چې موجود دي په هغو کې موږ سرچ کوو هغه ته باید ASIN یا بل څه راواخلو. راځو دلته یو پروډکټ راواخلو تر څو د هغه ASIN څنګه کوو راواخلو. لیکو چې skin care and let's see the results. So we're going to click this product. The product باندې څنګه کوو کلیک کوو تر څو هغه ASIN څنګه شي ASIN یې را پیدا کوو له کلکولیټر څخه څنګه وکړو استفاده وکړو. د ASIN دغه د پروډکټ څنګه ده یو یونیک ادرس ده چې په یو یونیک نمبر دی چې Amazon څنګه کوي ورته ورکوي. Let's enter search. Please fail to get product match. Please refresh page or try again. څه ورته وایي یعنې دغه کلکولیټر چې دا ډېری وخت څه اوسېږي مصرف اوسېږي، نو په دې خاطر ځینې وخت ډیټا نه ورښیي. خو راځو سلایډ کې ګورو. Search methods. Enter ASIN SKU یعنې په
په دې خاطر تاسو پروډکټ سرچ کوئ ASIN ورکوي یا نور دغه specific کوم unique details چې دی هغه ورکوي ASIN tips find ASIN and Amazon product details for accuracy in better searching د ASIN د پیدا کولو لپاره لاندې scroll down چې وکړئ لږ څخه وروسته لیکلي وي product details کله چې تاسو پروډکټ باندې کلیک وکړ دا پروډکټ باندې چې کلیک وکړ یعنی لیسټینګ هم خلاص کړ هغه څخه وروسته چې تاسو سکرول ډاون یعنی کله چې لاندې راځئ کولای شئ دلته وګورئ چې ASIN څنګه هغه نمبر څنګه ده را کاپي کړئ او خپل د FBA revenue calculator څخه استفاده وکړئ یوز example دغه یو example راخیستل شوی چې دا product time. Now let's try we want to source this product and calculate how much we could earn if we were to sell through wholesale. To do this, we need the following details. The product price موږ ته ضرورت ده cost of goods موږ ته ضرورت ده shipping cost ضرورت ده product dimensions in weight یعنی دا product څومره وزن لري څومره اوږدوالی یعنی پلانوالی لري and additional fees څومره additional fees موږ باندې راغلي وي او cost of goods sold یعنی دا پروډکټ لپاره موږ څومره پیسې ورکړي تر څو څنګه کوو دا پروډکټ موږ پرې واخلو یعنی how much we paid for the product دا ډیټیلز چې دي کله چې موږ ASIN ورته انټر کوو وګورو چې بیرته کار کوي یا نه کوي ریفریش refresh both of them oh yeah we entered the page so we're gonna just paste the ASIN oops we still get this نو تر اوسه پورې هم دغه پکې ده نو مشکل ده چې هغه کوم ویزټس چې دي یعنی ډېر خلک چې ورته ویزټ کوي په دې خاطر رش اوسېږي یعنی ټرافیک زیات وي نو دغه کله چې ASIN ورته انټر کړي دغه پروډکټ څنګه کړي دغه رقم یو پروډکټ ډیټیلز درته راخلي آیټم پرایس په دې ځای کې آیټم پرایس چې دی پروډکټ چې تاسو په څو باندې خرڅوئ هغه څخه وروسته ریفرل فیس ده Amazon charges as a percentage of your item sale price usually 8 to 15%. امازون چې کله دا تاسو امازون کې پروډکټ خرڅوئ هغه ستاسو څخه د 8 څخه تر 15% پورې څنګه کې ریفرل فیز اخلي هغه څخه وروسته فیکسډ کلوزینګ فی دا فیس چې دا د امازون لخوا څنګه کېږي اتوماتیکلی ورته څه کېږي اساین کېږي کله چې دا پروډکټ څنګه اوسېږي د میډیا آیټم څخه اوسېږي او نان پروفیشنل سیلر اکاونټ کله چې دا پروډکټ اکاونټ څنګه اوسېږي پروفیشنل ونه اوسېږي یعنی امازون موږ ته دوه ډوله اکاونټ راکوي پروفیشنل انډیویجوال پروفیشنل بیا $40 د میاشتې اخلي او انډیویجوال چې ده هغه پیسې نه اخلي خو هغه پروډکټ چې کوم یو خرڅېږي په هغه کې 0.99 سنټ څنګه کوي موږ څخه ګرځوي ویریبل کلوزینګ فی چې دا this applies to media product چې خرڅوي دا ورته اپلای کېږي ډیجیټل سرویسز فی کله چې تاسو ډیجیټل سرویس کوئ یعنی کلوتس الکترونیک سټاف لایک دیٹ نو هغه څنګه کېږي ډیجیټل سرویسز فی در باندې راځي دلته عکس کې څنګه دی ټول دلته ویو کېږي فلفلمنٹ کاست کله چې امازون فلفلمنٹ یعنی دا پیکینګ پیکینګ اینڈ شپینګ یور پروډکټ ټو د کسټمر پارت اف FBA سرویس د FBA سرویس کې امازون چې کله تاسو پروډکټ فلفل کړي دغه کاست ورته څنګه کوي اضافه کوي سټوریج کاست ورته اضافه کوي چې دا پروډکټ چې موږ په ویر هاوس کې ساتي نو هغه پروډکټ باندې به څومره د سټوریج کاست راځي in inbounding cost the cost of shipping your products to Amazon's warehouse نو د امازون warehouse نه کله چې تاسو د سپلایر څخه امازون warehouse ته یو چیز لېږئ د هغه inbounding فیس کې ورته انټر کړئ other costs کوم کاست چې نور راغلي وي یعنی کوم کاست چې تاسو کنسیډر کوئ یعنی additional labeling وي یا preparation وي یا نور services وي او لږ څخه وروسته optionals use this for any extra costs that don't fit in other categories store software نو دا کاست چې دي دغه پروډکټ په خاطر انتخابېږي چې هغه ټول سافټویر اوسېږي یا ون ټایم فیس دي کاست اف ګوډس د پروډکټ لپاره تاسو څومره اصل قیمت هغه پروډکټ تاسو په څو واخیسته فیس ان ډسکاونټ کله چې امازون تاسو ته فیس یا ډسکاونټ درکړي نو په هغه وخت کې تاسو ورته دا هم انټر کوئ یعنی هغه فیس یا ډسکاونټ چې ده امازون ورته څنګه کوي خپل اساین کوي کاست پر یونټ کله چې کاست پر یونټ مطلب دا پروډکټ چې تاسو پریپیر کړ دا پروډکټ چې تاسو دا ټول کاست ورته اضافه کړ ټول ډیټیلز هغه څخه وروسته دغه پروډکټ تاسو ته په څو ولوېده په 14.50 یعنی 14.50 سنټه استیمیټډ سیلز په دې ځای کې به داسې یو استیمیټډ سیلز وکړئ چې تاسو څومره سیلز غواړئ چې وکړئ دغه پروډکټ تاسو څومره لرئ او څومره غواړئ څنګه کوئ خرڅ کړئ نیټ پرافیټ کله چې تاسو خرڅ کړه په یو پروډکټ به تاسو $3.4 سنټه پاتې شي د money you keep
after all Amazon fees. کله چې تاسې ټول فیس ورکړه دغه 3.3 ډالر او 4 سنټه په دې پروډکټ کې تاسو ته پاتې کیږي او نیټ مارجن چې ده 20.22% یعنی دغه 20 مونږ چې ویل 25% به راته پاتې شي نو په دې کې څو راته پاتې شي 20%. The Amazon FBA revenue calculator is a powerful tool to estimate profit, understand costs and make smarter decisions when selling on Amazon. کله چې په Amazon کې تاسو سیلز کوئ مخکې له دې چې پروډکټ له سپلایر څخه واخلئ یا پرچیز کړئ لومړی وګورئ چې دغه پروډکټ چې تاسو راوړئ په دې کې به تاسو ته څنګه اوسیږي ګټه اوسیږي که تاوان اوسیږي نو په دې خاطر د Amazon د FBA calculator څخه استفاده څنګه ده mandatory thing ده. It helps you avoid surprises by breaking down every fee. نو هغه فیس چې تاسو وروسته تاسو مخ ته راځي په هغه فیس باندې به څنګه شئ ورته حیران کیږئ به نه یعنی الریډي به تاسو ټول فیس څنګه اوسیږي ورکړي اوسیږي او څنګه به اوسیږي یعنی اشور به اوسیږي. Perfect for both new and experienced seller. New seller اوسیږي که experienced seller اوسیږي کولای شي ورڅخه استفاده وکړي. You can also try other tools like the Amazon FBA calculator په شان کولای شي جنرال سکاوټ پروفیټ کیلکولیټر وکاروئ هیلیم 10 پروفیټیبিলিټي کیلکولیټر وکاروئ یا سیلر سپریټ وکاروئ چې ریکمندډ Amazon FBA revenue calculator او سیلر سپریټ دي چې دواړه څنګه دي ښه آپشنز لري. نو دا profit margin calculation. Product listing کله چې موږ پروډکټ هانټ کړ لومړنی پروډکټ څنګه دا هانټ کول دي هانټ ټایم چې کله لغه وروسته سورس کوو کله چې پروډکټ سورس کوو سپلایر پیدا شو دغه څخه وروسته سیکنډ کې چې دا هغه پروفیټ مارجن کیلکولیشن د چې وی ګورو دا پروډکټ کې موږ ګټ پاتې کیږي یا کله چې پروډکټ ارڅ معلوم شو او پروډکټ اخلو لغه مخکې به لیسټینګ کوو. Product listing. Product listing is the product page for each of the items you sell on Amazon. It's made of the information you enter when you list your product, including its title, images, description, and price. A product listing page consists of کله چې product listing کوو د product listing مطلب دا دی چې دا product ته موږ images, titles او نور څه ور اضافه کوو یعنی دا رقم دا یو څنګه کوو دا product په خاطر یو product څه کوو listing کوو دا یو listing د چې دا د title bullet points brand information لاندې brand bullet points څخه وروسته دا کوم general information چې دا brand اوسیږي یا څومره دا A plus content پکې موجود دي کله چې تاسو برانډ رجسټر اوسیږي. Product description چې دا په څه کې اوسیږي په product listing کې راځي ترڅنګ images پکې راځي price راځي variations راځي shipping methods یعنی کله چې موږ product listing کوو product listing کې موږ هم ورته title ور اضافه کوو هم ورته price ور اضافه کوو چې price څو ده د دې قیمت where is the price it doesn't show the price Amazon's choice نو دلته څنګه کوي ورته the item cannot be shipped او په دې خاطر چې موږ افغانستان انتخاب کړی نو پروډکټ هغه نه راته اخلي یعنی بخي د بای فیچر نه راکوي چې بای نه نو دا بولټ پوینټس پکې موجود وي په پروډکټ لیسټینګ کې چې دا موږ عملاً پروډکټ لیسټینګ کوو چې څنګه کولای شو په خپل امازون سیلر سنټرل کې ایز ا سیلر خپل پروډکټ څنګه کو لیست کو A plus content پکې موجود وي ترڅنګ پروډکټ ډسکرپشن پکې موجود دي او پروډکټ ډیټیلز کوم جنرال ډیټیلز چې هغه پکې موجود اوسېږي و دې دا پروډکټ لیسټینګ وایي چې په دې کې موږ پروډکټ لیسټینګ چې دا عملاً بیا د سیلر سنټرل څخه څنګه کوو کار کوو فقط دغه څه چې د امازون پروډکټ لیسټینګ کې موجود دي هغه دا دي. Well, what is UPC? UPC is universal product code that you need for each item you want to sell to list on Amazon. کله چې تاسو په امازون کې هر آیټم لیست کوئ دغه لپاره باید څنګه اوسیږي UPC اوسیږي یا یونیورسل پروډکټ کوډ اوسیږي یا ایروپین آرټیکل نمبر اوسیږي. په دې لپاره چې تاسو UPC واخلئ د UPC په خاطر UPC لپاره ښه ویب سایټ چې دی I think it was GCC. No, GCC is not. Universal Product Code. Yeah, upc.com. This is also a website. GS1. په دې ځای کې څنګه کولای شو هغه
د پروډکټ لپاره څنګه کولی شو یو پی سي کورس یا یو پی سي یونیورسل پروډکټ کورس څنګه کولی شو اخیستلی شو. نو یو پی سي کوډ چې دا په هر لیسټینګ کې موجود اوسي، چې د تاسو دغه لیسټینګ ته راشئ په دې ځای کې لیکلي دي چې یو پی سي کوډ، یعنې دغه پروډکټ چې دا خپل یو پی سي کوډ لري. یو پی سي کوډ په دې پروډکټ کې حتما څنګه کېږي ښکاري یو کوډ اوسېږي چې هغه د دې پروډکټ لپاره خاص ځانګړی وي، چې امازون هغه پروډکټ یو پی سي یا په پروډکټ ډیټیلز کې هغه یو پی سي نمبر څنګه کوي لیست کوي. Bulking list, flat file. If you have a lot of products to list on Amazon, you may list them in bulk through Excel file, which we call bulk listing, yeah, flat file. There are inventory file templates for specific Amazon categories that you can download and use to create your listing files. کله چې موږ زیات پروډکټ اوسېږي چې ون بای ون نشو کولی چې هغه پروډکټ څنګه کو لیست کړو، دغه په خاطر کولی شو چې یو سپیسیفیک فارمیټ د هر کټګوري په خاطر موجود دی چې په هغه کټګوري په اساس باندې دغه فایل په اساس باندې یا هغه اکسل فایل په اساس باندې څنګه کولی شو لیسټینګ وکړو. هغه هغې ته څه وایي، یعنې فلټ فایل یا بلک لیسټینګ وایي، چې یعنې زیات پروډکټ څنګه کوي په یو وار باندې لیست کوو. پاسبل لیسټینګ ایرورز، کله چې موږ لیسټینګ کوو په لیسټینګ کې پاسبلی دغه ایرور موجود وي اوسېږي، دغه ایرور څخه څنګه وکړو، باید څه وکړو. We have to avoid making these errors in our Amazon product listing. کله چې په امازون کې پروډکټ لیسټینګ کوو دغه ایرور څخه باید څنګه وکړو، یو څه ډډه وکړو. Suppressed listing. When you do not follow Amazon listing standard, Amazon will suppress your listing and make it inactive until you fix suppressed issues. نو کله چې په امازون کې تاسو لیسټینګ کوئ د امازون د لیسټینګ سټنډرډز باید څنګه کوئ فالو کوئ. که چېرته هغه سټنډرډز فالو نه کوئ ستاسې لیسټینګ څنګه کېږي اناکټیو کېږي. یعنې اناکټیو کېږي، یعنې اناکټیو مطلب چې کسټمر ته نه شو کېږي ستا لیسټینګ. په دې خاطر چې امازون کې څنګه اوسېږي لیسټینګ هم فالو اوسېږي، د لیسټینګ هغه سټنډرډ څنګه کوي فالو کوي. Standard inventory. What this basically means of standard inventory is that Amazon system doesn't know what to do with your inventory. For example, your inventory is placed in Amazon warehouse for FBI and you delete the listing or convert it to FBM from FBI. Amazon will stranded, yeah, with the other mistake. Will stranded your inventory until unless you fix that issue. کله چې موږ په امازون کې لیسټینګ وکړو او لیسټینګ هلته موږ ویر هاوس ته پروډکټس ولېږو د اف بی ای په اساس یې لیست کړو. خو کله چې په هغه پروډکټ چې د امازون په ویر هاوس کې اوسېږي او هغه لیسټینګ کې موږ کنورټ کړو چې اف بی ایم، نو په دې وخت کې امازون ته کنفیوژن پاتې کېږي چې اف بی ایم خو زه تا دا پروډکټ په خپل ویر هاوس کې نه ساتم، هغه باید څنګه وکړې په خپله وساتې. نو په دې وخت کې تاسو څنګه کوي، هغه امازون دغه لیسټینګ څنګه کېږي ایرور کېږي، یعنې اناکټیو کېږي. Unfulfillable inventory. If your inventory or a few units got damaged or gets returned in bad condition in which isn't able to sell, Amazon will make those units unfulfillable and will give you option of dispose of or get them back on your address by creating a removal order. کله چې یو پروډکټ موږ کسټمر ته ولېږو، هغه کسټمر یې بېرته ریټرن کړي او ووایي چې دا پروډکټ کوالټي ښه نه وه یا بل څه، نو او د امازون ویر هاوس ته څنګه کړي سینډ یې کړي. نو په هغه وخت کې امازون باید څنګه کوي، موږ ته دوه اپشنز راکوي چې ډسپوز، یعنې دغه پروډکټ یا د وغورځوي او یا یې تاسو څنګه کړي په هماغه ادرس باندې بېرته راولېږي. امازون لیسټینګ سټنډرډز. امازون د لیسټینګ سټنډرډز چې موجود دي، ټایټل باید څنګه اوسېږي، لینګث ټایټل باید د ماکسیمم چې وي 200 کریکټرز اوسېږي او 120 and 150 are recommended characters. دغه ټایټل چې دغه پروډکټ کوم ټایټل موجود دی، دا ټایټل باید څنګه اوسېږي، له 200 یعنې 120 څخه تر 200 پورې اوسېږي. خو ریکمنډډ چې دا 120 یو نیم سل یعنې په دې کرکټر کې اوسي. Capitalize the first letter of each word and don't use all caps. کله د پروډکټ د ورډ هر لغت څنګه کوي تاسې، هر لیټر څنګه کوي تاسې کیپیټلایز یې کوئ او ډونټ یوز آل کیپس. ټول هم څنګه کوئ په لوی مه لیکئ، یعنې په لویو حروفو باندې ټول هم مه لیکئ. Conjunction and or for an article that and shouldn't be capitalized. The and or for then the and the کوم articles چې موجود دي دا باید څنګه کې capitalize باید نشي. Use numerals 2 instead of 2 and spell out measurements 6 inches, not this symbol, because ځکه چې چېرته تاسو سمبول ولیکئ نو هر کس هم ایجوکیټډ نه راځي چې په امازون کې یو څه وکړي څه واخلي
په دې خاطر باید څنګه ووسیږي، نمبر ووسیږي، د 2 په ځای تاسې ولیکئ چې 2TWO، د دې په ځای باید نمبر اضافه کړئ. او میجرمنټ کله چې تاسې انچز وایئ یا کیلوګرام یا بل څه کوم هغه میجرمنټ چې تاسې څه لري، یعنې ځانګړی سمبول لري، په سمبول څخه استفاده مه کوئ. باید ووایئ چې 6 inches، یعنې 6 inches هغه د میجر د پروډکټ څنګه د میجرمنټ ده. ډونټ یوز سمبول څخه استفاده مه کوئ، دغه سمبول چې موجود دي. او بل product information include the size and color and child ASINs for variations. Don't include price or promotional messages such as sale, free ship, hot item or bestseller. کله چې تاسې product description لیکئ یا product information لیکئ، includes the size and color. او په product information کې تاسې باید size and color ورکړئ. ترڅنګ don't include price for promotional messages، یعنې داسې یو میسیج ورنه کړئ چې تاسې پروموشن ځانته وکړئ چې sale, free ship, hot item, bestseller and stuff like that. You shouldn't mention anything like that. نو کله چې تاسې د دې پروډکټ لیسټینګ ته راشئ، په دې ځای کې پروډکټ انفارمیشن یعنې پروډکټ ډسکرپشن ته چې راشئ، ټیک کیر اف یور سکین ویت، په دې ځای کې به دوی ځان ته څنګه وکړي، یو پروفیشنل یو پروموشنل میسیج به څنګه کړی نه یې لیکلی. نو په دې خاطر هغه څخه څنګه کوئ، اوایډ وکړئ. بولټ پوینټس په لیسټینګ کې دې ځای ته بولټ پوینټس وایي. کله چې تاسې د پروډکټ په هکله څنګه ورکوئ، about this item. Bullet points allows you to add 5 bullet points in your product listing with limit of 500 characters each to describe features of your product. Recommendations are below. Do not use any brand's name in your listing. نو کله چې امازون تاسو لیسټینګ کوئ، په دې کې د 15 bullet points اجازه درکوي، maximum with a limit of 500 character. the 500 character څنګه کېږي، maximum 500 character limit درکوي. په دې کې لومړی bullet point کې recommended دی چې په دې کې content for example material دا دی for example څنګه content څنګه کې ورته اضافه کوي په لومړی bullet points کې. په دویم کې features and benefits، په دریم کې features and benefits، په څلورم کې features and benefits، پنځم کې بیا care, special care, warranty and stuff like that. دا څنګه کې ورته اضافه کوي. example made from 100% soft brushed cotton، 100% د soft brushed cotton څخه څنګه شوی جوړ شوی ده. a comfortable shirt for relaxing weekends، یعنې یو ښه شرټ د relaxing weekends په خاطر. wrinkle resistant means you won't have it to iron it، یعنې wrinkle resistant دا چې you won't have to iron it. antiquated wash gives this shirt a lived in look. نو دا څنګه کې یو example ده چې دا bullet point څنګه کوي، په کومه طریقه باندې وکاروئ. description Amazon allows you to write this detailed description about your product. امازون چې دا د پروډکټ په خاطر تاسو ډسکرپشن اجازه درکوي، تر څو ډسکرپشن ولیکئ. په دې کې باید 2000 کرکټر څنګه میکسیمم څه اوسیږي، لیمیټ اوسیږي. او په دې کې باید داسې کیورډز وکاروئ چې هغه څنګه اوسیږي. بکینډ کیورډز تاسې باید کیورډ وکاروئ چې د پروډکټ اړوند اوسیږي او SEO یې وکړئ. Amazon requires HTML tags for description writing. HTML د پروډکټ ریټینګ په خاطر HTML tags موجود دي چې د بولټ کولو په خاطر یا نور هغه کوم HTML له لارې چې کولی شو انډرلاین کو یا ایټالیک یا نور کوم هغه چې راځي هغه سټایل د HTML لانګویج په لارې څنګه کولی شو کولی شو. Amazon image requirements، Amazon کې image requirements کوم دي. listing that are missing a main image will not appear in search browser until you fix them. Amazon کې باید په listing کې باید main image اوسیږي، که نه اوسیږي په result کې نه راځي. choose images that are clear, information rich and attractive. Amazon داسې یو product داسې یو images وکاروئ چې هغه information rich اوسیږي، information ولري او څنګه اوسیږي. follow the requirements. Products must fill at least 85% of the image. کله چې تاسې image اضافه کوئ 85% باید پروډکټ اوسیږي او شاته واټر مارکس، لوګوز، images یا بل څه پکې مین image کې باید ونه اوسیږي. other images نور images دي، یعنې مین image کوم image دی، لومړنی image چې دی هغه مین image دی. مین image څنګه اوسیږي، هغه image باید فري اوسیږي او 85% پروډکټ پکې شوسي. او نور کوم هغه چې راځي هغه کولی شي چې نور کنټینټ ورته اضافه کوي، لوګو، واټر مارک یا بل څه. main images must have pure background یا white background اوسیږي، یعنې داسې یو background اوسیږي چې هغه attractive وي. images must be at least 1000 pixels او 1000 pixel باید اوسیږي. at least
the longest side and at least 500 pixels on the shortest side. Puntually by 0 pixel وسیږي په لنډوالي باید 500 پکسله. Images must not exceed 10,000 pixels on longest side. In the 10,000 pixels څخه باید زیات ونه شي په low side باندې. Our GPEG is the preferred image format, but you also may use TIFF and GIF files. The GPEG چې دغه recommended our preferred image ده. No examples. We got a listing here. We already checked the listing, so we did it. Listing images recommendation. کله چې مونږ images انتخابو په images کې باید لومړنی image باید څنګه وسیږي 85% product وسیږي نور یې خواته ساحه او بل images recommendation چې دي main image wide spacing plain background second image branding and packaging info image third image onward lifestyle image infographic images باید پکې وکارول شي تر څو هغه video product videos if brand is registered a plus content manner. Amazon offer enhanced product description by adding brand logo in images into which we call A plus content manager. For A plus content manager, you must have brand registry in Amazon. کله چې تاسو په Amazon کې brand registry ولرئ په هغه ځای کې تاسو دا content درکوي A plus content دا content چې په دې کې تاسو عکسونه یا ډیټیلز څنګه کولای شئ پکې اپلوډ کولای شئ په دې اټراکټیو یعنی ښه اوسېدو په خاطر پکې ایمیجز اپلوډ کول څنګه دي ښه دي. نو دغه پروډکټ لیسټینګ و چې د لیسټینګ په باره کې به څنګه کوو عملاً د امازون اف پی کالکولیټر څخه استفاده کوو عملاً به یو پروډکټ څنګه کوو په امازون کې لیست کوو عملاً به بلک فایل یعنی هول سیل یعنی په بلک چې پروډکټ موږ لیست کوو هغه به عملاً څنګه کوو پکې کوو. So if you guys have any questions just let me know.